له نشهیي توکو د روږدو کسانو د درملنې او رغېدو په دوام دا ځل د کندوز ولایت له 500 بستریز کم څخه څه باندې 50 تنه روږد کسان له بشپړ رغېدو وروسته د کورنیو غړو ته وسپارل شول. خپله د کندوز ولایت، د تخار ولایت، بغلان ولایت کم کسان چې په مواد و اخته کسان وو هغه د 500 بستریز حمایوي کم ته راغلي او دلته تداوي شوي دي. په تقریبا په تعداد د 80 کسانو دلته نن صحت یافته شوي دي او نور به خپل د کورونو سره وصل کیږي او بیا به دا شومې پدیدې ته بیا نه راګرځي. په ورته مهال له نشهیي توکو رغېدلي کسان له اسلامي امارت څخه د درملنې په برخه کې مننه کوي او وایي نور به د یو سالم انسان په توګه ټولنې کې ژوند او کار وکړي. خواستمون از کسایی که مواد مخدر مصرف میکنند خواست ما این است که خودشان باید بیان در کمپ یا ایست که در مواد مخدر خود تسلیم بکنند تا اینکه صحتیاب شوند. ما میبینیم کسایی که پاک شده اینجا میایه بار بار برای ما وصیت نصیحت میکنه. دیگه ما از زمین مقامات میخواهیم که امی پروسه را حمایت کنه. از این طریق میتونه که مفید به دوستای همدرد ما تمام شود. له نشهیي توکو د رغېدلو کسانو د کورنۍ غړي د اسلامي امارت دا کمساري هڅې ستایي او وایي بسیار خوشحالی میکنیم. زن و پرده هم مامان دعاگوی هستیم که بچه ما معتاد بود در چندین سال تاله که اینا تشکر میکنیم که همینجور سیامت در دست ما تحصیل میکنه. از بچه ما بسیار دیگه خوشحالی میکنیم دیگه دوباره دیگه باید که ندانه دیگه را کسی که اولادش معتاد در خارجات ایجاست که مردم به تکلیف باید که او در امارات باید تسلیم کنه، امارات بیاره اینجا تداوی کنه. بساطی که بچه های ما خوب شده به این ساخت بچه های مردم هم جور شود کل اگه مردم باید سیاستیاب شود. ما دولت بسیار خوش هستیم صاحب از امارات اسلامی. دا کسان په داسې حال کې خوشي شول چې له دې وړاندې په سلګونه تنه له بشپړ رغېدو وروسته د کندوز د 500 بستریز کم څخه آزاد او د کورنیو غړو ته سپارل شوي دي.